که غواړې رقیب ونه لري په خپل ځان مین شه. دا د نړۍ تر ټولو بې ازاره مینه ده. مینه یوازینی کار دی چې په یوازې ځان نشي. دویم تن ته پکې هرومرو اړتیا وي. بدلون د مینې او مړینې حتمي برخه ده. هرومرو رامنځته کېږي. ویلي چې ښه پوهېږي چې نه ور رسېږي ولې دومره پرې مینېږي. ویل مې چې پوهېږي اخر هم مړ کېږي ولې ژوند کوي. زړه په مینه ژوندی وي چې مینه یې بس کړه زنګ یې وهي سکته کوي او مري. د زړه په بانک کې د مینې اکاونټ خلاص کړه. دا داسې حساب دی چې د نړۍ هیڅ ځواک یې نشي در بندولی. عشق مو پټې وړتیاوې را برسېروي. که غواړئ له پټو وړتیاوو مو ګټنه وکړئ مین شئ. د ژوند په رنګینه خوا مین شه ډېر زیات ثواب لري. درناوی په زړه کې په زوره یو چاته در بیل یم ویلو ته ویلی شو. عشق د زرو کارونو معادل دی. نو ځکه مین هیڅ کار نه لري خو سخت بوخت وي. د شهۍ د عمر پوښتنه مه کړه مچې کړه چې له نوې سره وزیږي. مینه له ژوندانه سره پخلا کېدن ته وایي. د مینې په لار کې د عقل پښې ماتې وي ګوټ ګوټ پکې درومي. چې سر خندلی شي مینېدن ته تیار دی. هغوی چې له خپلو شهیو سره چوپ نشي کېناستلی نه دي پرې مین. مینه ګټوره تجربه ده. هرومرو یې ور وکړه. مینه لکه هنداره هر څه په خپله اصلي بڼه درښیي. په دې خاورینه کې تر هغې میرمنې او میړه بل هوښیار او بختور نشته چې له یو بل سره زښته ډېره مینه کاندي. عشق دا نه دی چې داسې څوک پیدا کړي چې ژوند ورسره وکړي. عشق دا بللی شي چې داسې څوک پیدا کړي چې بې له هغه ژوند ونشي کولی. پښې دویم زړه بللی شي. ځینو ځایونو ته ستا له پرېکړې پرته په خپله وردرومي. د مین څنګ د شهۍ لپاره د نړۍ تر ټولو امن ځای وي. که پرې مینه یې ورته ووایه په خپله چوپتیا یې مه وژنه. که زړه دې وتاړه ځان به آزاد کړې. عشق د شتمنو جیب درد او د نیستمنو سردرد بللی شي. بختورې شهۍ کتاب لوستونکي مینان لري. عشق دارنو او ځانخوښو او ورځچارو ته ناسم نښه لګوي او ترې تېرېږي. یوازې مین پوهېږي چې په شهۍ پسې د زړه کوم ځای خوږي. زړه تر ټولو ډېر نازک دی. هر چا ته یې مه وروړئ ګرماتوي. د مینې په ژبه ټوله نړۍ پوهېږي. له غره ولوېږه د چا له سترګو او زړه مه لوېږه. بې وخته او ناڅاپي مینه لکه بې وخته زېږېدلی ماشوم ډېر کله تر ډېره نه پایي. زړه ته څوک ډېر در نږدې هم که څو کاله ونه ویني څېره دې له یاده وځي. د عشق ورځې دې وشمېره باور دې وشه همدغه د ژوند خوندورې ورځې وي. د زړه د کور بنسټ د مینې په رنګینه خښته ولاړ وي. که دا دې ترې لرې کړه کور ورانېږي. د ځانځانۍ په دې نړۍ کې یوازینی څوک چې تکیه پرې کېدی شي هغه د هر چا خپل ځان دی. زمزم